دا خطا نه ده ګوره دا بیا قصدن کوي دا بل ډېر ناشنا آیات الله اکبر دا آیات مې چې نن وکتو اسلام دغه آیات نه معلوم چې اصل اسلام دغه ده موږ تاسو اسلام ونه دی پیدا کړی چې قرآن کې کوم اسلام بیانېږي داسې اسلام نه ګوره دلته الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة الله فرمایي ای مؤمنانو ای مسلمانو اسلام کې پوره داخل شي پوره ګوره 100% په اسلام کې داخل شي الله فرمایي اصل کې دا آیات چې دا آیات لګېږي 15 نمبر آیات سره لګېږي 15 نمبر آیات چې موږ تاسو کله وګورو هلته الله پاک یهودو سره خطاب کوي چا سره خطاب کوي یهودو سره دغه سب ذکر کوو خبره ختمو دی یهودو ته الله پاک آسماني دین ورکړ قرآن کې الله فرمایي څلور وارې الله فرمایي دا یهود ما په ټولو امتونو باندې غوره کړي یهود په ټولو امتونو باندې غوره خو چې کله دا یهود راولګېدل او د الله په نیم دین باندې عمل کوو نیم دین باندې عمل نه کوو داسې روش د یهود اختیار کړو چې نیم دین منو نیم نه منو نو خو خدای چې ټول منو خو په نیم دین باندې عمل کوو په نیم دین عمل نه کوو نو الله فرمایي دغه یهود چې دي د دوی لپاره په دنیا کې ما دې باندې ذلت نور باندې مسلط کړو دوی باندې او دوی ما ذلیله کړو او دوی ما وشرمول یا واقعیت ما ته وځي چې یهود څومره ذلیله شوي دي په دنیا کې هلته اوس الله پاک د یهودو حالات ذکر کړو چې یهود خو ډېر عزتمن قوم خو چې کله نیم دین باندې عمل کوو په نیم دین نه کوو نو الله ذلیله کړو یا الله فرمایي دا ما قاعده ده ګور یا الله دا قاعده ده الله فرمایي چې هر هغه امت چې زه عزت ورکړم زه شرافت ورکړم او زه اوچت کړم او دا په نیم دین عمل کوي په نیم نه کوي الله فرمایي دا که به هر امتي حتی که د نبي اسلام امتي هم الله ذلیله کوي وجه دا راس وګ نبي اسلام ته اوس اول نمبر عربو ته وګوره عرب دومره د امریکا تابع خبرې چې په دوبۍ ریپورټ کې خپله کته دوه نیمې ګڼې دوبۍ ریپورټ کې تیر کړي دي دنیا قیمتي شراب دوبۍ ریپورټ کې خرڅي کوم چې کې خرڅي پاچا سه دنیا قیمتي شراب دوبۍ ریپورټ کې خرڅي نو معنا دا ده چې کوم چې قیمتي شراب خرڅي ګاته نه خرڅ کی کړه یو شی چې کوم ډېر خرڅي کې هغه جاته مارکیټي هغه ته چلیږي هغه ته چکل کیږي عرب ټول راغله مصر شام قطر دا ټول ګوره د امریکا داسې تابع دي لکه څنګه چې پاکستان د برتانیا تابع دی لکه څنګه د هغو ملکونو چې واړه دانې ټول چې د امریکا تابع دي دا ټول مسلمانان راغله ترکیه ایران پاکستان دا ټول ګوره هغوی تابع دي هغه څه کوي موږ دغه ملک الحمدلله الله پاک اسلامي نظام راوستله آسماني دین پکې الله نافظ کړو موږ تاسو پیسې څو چاپ کړي یهودي چاپ کړي دومره موږ تاسو ورکړو اختیار ټول هغوی سره ده دا وجه دا ده ګوره که چې ته موږ صحیح آسماني دین پېژندلی وای او موږ صحیح عمل کړی وای موږ دا چې کوم قومونه تېر سوي دي دا پاکستان دی یا د افغانستان دی یا عرب دی یا عراق دی یا مصر دی یا شام ده دوی ګوره صحیح دین نه دی پېژندلی دوی په نیم دین عمل کوي په نیم نه کوي د دین کې هغوی سره ما کار کوو ترکیو داسې شراب به یې چکل زه ورته حیران شوم ماره دې ته وویل ترکیه ما څومره ما لږ سوچ کوو څومره ښه خلک دي نو معنا دا ده نن سبا دا مسلمان چې ذلیله ده صحیح دین ولاکه پېژندلی صحیح دین دا ده چې پوره اسلام کې داخل دا به نه کوي چې نیم منې او نیم نه منې باندې عمل کوي او نیم باندې نه کوي هغه څه ګوره الله پاک دا وایي چې ته لمونځ کوې لمونځ به کوې روژه به نیسې زکات به ورکوې حج به کوې جهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې به جنګېږي خپل چې تا سره کوم مال ده دا مال به د الله په دین کې شین دی خپل بچیان دي خپل دا ټول به د الله په دین کې لګوې ګوره که دا ونه لګوې نو دې نه معلومېږي تا ته د الله دین مقصود نه ده تا ته دا دنیا مقصود ده تا ته خواهشات مقصود دي وګوره عرب وګوره پاکستان وګوره ایران د ملکو ټول وګوره ګوره اوس مقایسه کې تاسو پرده وګورئ قرآن وګوره چې دوی ولې ذلیله دي ولې د امریکا تابع دي ولې د هغوی غلامي کوي وجه دا ده چې دوی په دې قرآن باندې عمل نه ده کړی ځکه ذلیله او دا به تر امام مهدي راتلو دا به ذلیله وي ګوره هېڅوک هم داسې نشي کېدی چې د امریکا قوانون یې باندې وځي د برتانیا قوانونونه د نیټو قوانونه وځي دا وجه دا ده چې دوی صحیح دین باندې عمل نه ده کړی هلته ګورئ هلته 15 ټیم لمونځ کوي حج هم وکړي روژه هم ونیسي دلته لورې د شپې 12 بجې کور ته راروان دلته کور کې ټي وي لګولی ده کور کې داسې شیان ګوري خبرې چې هغه شیان کافر ګوري کافر واده غم ښادي شپه ورځ داسې تېرېږي لکه هندوسې تېرېږي مسلمان به دا رقم روي شي مسلمان به دا رقم کرداري الله پوره داخل اسلام کې الله ذکر کوي نو الله فرمایي چې کوم قوم راولګېږي چې څومره معزز قوم وي او نیم دین باندې عمل کوي نیم باندې نه کوي لکه عرب وګوره اوس دوی خانه کعبه کې حاجیانو ته مثال افدا برابرۍ نور دینداري کوي خو څنګه شراب هم وهي څنګه د امریکا غلامي کوي څنګه د الله کتاب چې کوم اسمان نه راغلی ده چې غل نه لاس کټ کوي چا چې واده وکړو شادي شدی هغه رجم کوي چا چې دروغ وویلې هغه ته دورې ورکوي دا قانون په عربو کې شته دا قانون پاکستان کې شته دا قانون په ایران کې شته دا قانون کوم تاسو ماته کې شته کوم نو الله فرمایي چې کته ما قانون نافذ نه کوي الله فرمایي دغه څه بل ذلیله کما دغه څه بل خوا کم فلسطین ته وګوره شپږ اویا کاله کېږي چې موږ تاسو په لورو بګرځېږي چچنیا وګوره بوسنیا د افغانستان مثال دا وګورئ موږ څومره ربړېدو یو ټول راغلی وه نه عرب یې موږ کومک وکړو د پاکستان یې موږ کومک وکړو یو ملک یې موږ کومک ونه کړو
دا موږ د ذلت دا ګوره مقام او مرتبه چې موږ تاسو الله ښي تاسو موږ تاسو پلارونه په غلامي کې تېر شوي ګوره هېڅ چا سې که روس را باندې راخېږي که نیټو را باندې راخېږي دا ولې شی ده وایه چې موږ صحیح دین نه دی پېژندلی ګوره صحیح دین هغه ده چې پوره عمل به کوې کور کې به صحیح شریف پرده راولې کور کې شریف پرده په موږ تاسو په افغانستان خو بیا هم ګزاره کوي چې پاکستان او ایران او عربو ته وګوري توبې به وباسي توبې چې داسې خلک مسلمانان دي دلته الله په الله خبرې کوي الله فرمایي اے د ایمان والا الله فرمایي په اسلام کې پوره داخل شي ګوره که پوره داخل نه شوي دا قرآن به تا وشرمي دا قرآن به تا ذلیله کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القرآن حجة لك وعليك دا قرآن په تا باندې حجت ده په دې باندې ته دنیا باندې بادشاهي کوي نبي علیه السلام ته وګوره بادشاهي کوله عمر رضی الله ته وګوره محمد بن قاسم ته وګوره صلاح الدین ایوبي ته وګوره محمود غزنوي ته وګوره د غزني لا هندوستان بادشاهي ولې کوله په دې باندې پوره عمل کړی دا چې ما ته د امریکا غلامان یو دا چې د نیټو غلامان یو دا چې د برټانیا غلامان یو یو افغانستان ټول اسلامي ملکونه غلام دي ولې غلامان دي د پوره عمل نه ده کړی ښه هغه د خوښ تابعداري هم کوي او دا مجموعات کې به چې کینی سوال زور غږ نه پوره اول اسلام خپل عقیده کې راوړي خپل عمل کې راوړي خپل کور کې راوړي کور کې شریف پرده چې شریف پرده تر لور مامالو کاکا لور ته لاس ورکړه دا داسې حرام دي لکه شراب چې حرام دي خنزیر غوښه خپل حرام دي کنه دا رقم دی ودرې کوم تاسو ګورو دا څنګه ماما زوی کاکا سره او جناستي ناستا پاستا دا په اسلام بس وګوره خیره د لاس ورکړه حرام دي داسې حرام دي لکه شراب چې حرام دي ګوره قرآن باندې حرام دي ګوره نو تاسو به دا خبر نه چې اسماعیل دې کوله نو تاسو چې مولوی صاحب خوږې مصلې کوه حلواګانو خبرې کوه د خیراتونو خبرې کوه هغه صحیح ده به کوو فراقونه به کوو و دا عمل به کوو که دا عمل نه کوئ تر قیامته پورې ما خاص ذلت کوي ولګي سپینه شو ټول په ذلت کې رواني تاسو موږ ذلت کوي که په دې پوره عمل وکړو نو ذلت نه به بچ شي ګوره دا الحمدلله ثم الحمدلله دا الله احسان به دې افغانانو باندې الحمدلله کې وچو ګوره هغه ته وګوري پاکستان ته وګوري مصر ته وګوري قطر ته وګوري دا قطر ګوره خاطر امریکا ته ستابیل لکه څه شي دا ټول په غلامي کې ګیل ګوره ودا واحد مونږ د افغانستان الحمدلله چې الله پاک دغه آسماني خلق راوستل الله بلا طالبان ما څه لکه ملایکې چې ملایکې د دنیا تعالی ملایکې ګوره دا الله راوستي نو تاسو شي کول شپږ خرافونه او خوبونه او مزید چچیم کوي نو تاسو شي کړی پاتې ولا کوي شي خدا دې الله احسان وکړي چې دې خلکو عزت وکړي د دوی دا چې کوم مقام مرتبه الله ورکړي دا یا غره په دعاګانې دا الله مضبوط کړي کدا خلک لاړ د مشران د پټکور خبر معلومه ده هغه چې پټکور وخت بیا رانه کوي د افغانستان کې دا خبره دا الله په ګوره موږ ته شرافت راکړي چې څنګه تاسو تاسو خپل ځان اسلام موږ ګوره نه جنگ کوو نه ټس کوو نه ټوس کوو د دې والا خلک موږ ته معلومه ده موږ د خېټې والا خلک خېټې سره کار ده شپږ پریمانه وراچو پریمانه خورو او دا کار په پیسې ګټو بل کوم نه کوو خو دا کوو صحیح ده دې سره به اوس دا کوشش کوو چې خپل عقیده برابر کړو خپل کور برابر کړو خو څو قوانین عقیده چې ګوره تبعید روانه ده او د جنگ کې د بعد خاطر چین نمبر ده چین بعد پاکستان نمبر ده بیا د ایران نمبر ده بیا د ترکیه نمبر ده حدیث کې راځي خبرې دا ټول هغه بس بل کېږي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي داسې جنګ به کېږي که چا سل زمن نو یو ځل به پاتې شي نه به ټول قتل کېږي ورخه دا اوکراین چې کوم جنګ ورسره روان ده داسې ګوره دا صرف مقدمه ده داسې ګپ شپ داسې جنګ ډېره باه شروع کېږي خبرې او د عربو خیر نشته ګوره اسرائیل ورته ناست دي دومره او وسله ورته تیاره کړې ده چې ټول دا قطر ایران به ټول ختمېږي سیکولارو معنا دا نبي علیه السلام فرمایي چې ټول به د عرب ځپل کېږي چې عرب به دومره مړی نو یو چپراکه به خان سړی پیدا کړي چپراکه به د قریشي په دنیا کې نه دومره تبعید روانه ګوره اوس الحمدلله ثم الحمدلله والو مسلمانانو بیا هم افغانانو چې نور هم ځان کلک کړو که ځان کلک کړو بچ کېږو که ځان کلک نه کړو همسې غلامان کېږو ورپسې روان